حضرت ایوب علیہ السلام کله تیر شوی دی، عمر سمرو او یو تکلیف و بیماری پر آغلی دا داول رالا، او بیا پا آغا تکلیف سون مودو او دا آغا تکلیف دا ختمی دون پسی سون عمر و کم زید فن دی. نو اختلاف پکشتا خو راجح قول دا دی چی دا دا ابراہیم علیہ السلام نا پس 100 کالا پس پیدا شوی دی، او دا ابراہیم علیہ السلام 15 نوسیو دا آغا 15 پشتا پس. دیر عبادت گزارو او دیر پا پیغمبرانو کے مالدار سڑے تیر شوی دی. مور دا حضرت لوط علیہ السلام لوروا، دا ابراہیم علیہ السلام دروار لور، دا لوط علیہ السلام لور دے موروا. او دمر عبادت گزار پا پیغمبرانو کے ټول پیغمبران عبادت گزاری، خود ډیر زیات عبادت کړي، ډیر عبادت گزار تیر شوی او ډیر زیات مالدار او ډیر زیات سخی سړی تیر شوی. مال دمر زیاتو چې علماء کرام لیکلی دي س زمکه د غرونو وا په غر کې و س د غر لمن کې وا. اوس چې کوم وخت کې بیت المقدس دی او سالاقه د فلسطین د اسرائیل په قبضه کې ده، دغه علاقه کې دی پاتې کې د ډیره زیاته آباد علاقه وا. اوس هم وی ډیره آباد علاقه ده. اغا علاقه اوس د اسرائیل په قبضه کې ده، کم ځای کې چې حضرت ایوب علیہ السلام تیر شوی دی. او کتابونه لیکي دا ټوله د شام ځمکه و زرخیزه، وی د دمشق نه مشرقي جانب ته 115 کیلومیټر علاقه راځي، 115 کیلومیټره، او ډیر سرسبز شاداب غرونه دي او د غرونو دری دي، او ټول د زیتون بوټی دی په د زیتون او د انګورو اونې دی پکې، باغونه دی غټ غټ اعلی، او قیمتی فصلونه او قیمتی میوه اوسم په هغه علاقه کې موجود دی. وای زمکه سونه وا علماء لیکي وی 1500 قلبه وی 1500 یو قلبه 2 غویان نو زر غویان شو، او دا هر قلبه یو ځان له مستقل زمیدار مزدورو. نو اندازه ولګوي چې 1500 قلبی و نظمکه به سونی. عبدالماجد دریابادی رحمه الله یو تفسیر لیکلی دی، تفسیر ماجدی هغه لیکي، او 2000 ګډې چیلې وې، 2000 او 3000 اوښانو او 6,000 اوزر گڑ چیلے او 3000 اوخان او 1500 خره. او دا نیم علاقه دا لاند نشیبی علاقه و دا فصل دا زراعت، او دا نیم علاقه دا غرونو دریوی و غرونو پاغی خشته باغونو. دی سر نوکرانو هر قلبی سر خپل نوکر، او د اوخانو د سرولو خپل نوکران، او د ګډو ساتلو چیلو ساتلو د پاره خپل شپونکیان، او د خرو د ساتلو د پاره خپل نوکران. ډیر زیات مالدار، دومره مالدارو مهمان نوازی خود ابراهیم علیہ السلام نوسیو. او ما در تمخ کې د ابراهیم علیہ السلام متعلق ویلو چې هغه څونه مهمان نوازو، دې د هغه نوسیو نو مهمان نوازی پکې وه، بغیر د میلمنو نه به ډوډۍ نه خوړه. او چې کله به ورته وي پته ولګېده چې پلانکې علاقه کې غریبانان دي، نو د شپې به یې ډوډۍ واخېسته، هغې له به یې رسول. جامې به یې خلکو له ورکولې، څادرونه او جوړې. وی تر دې حده پورې که داسې موقع به وه چې نورې جامې نشته، نو خپله جوړه به یې زر وویسته، ځان نه به یې عام څادر تاو کو، او غریب له به یې هغه خپله جوړه ورکوله.
یو شان د رب العالمین عبادت کو. دغه زمانہ کې نبی علیہ السلام مبارک فرمائی حدیث شریف تے چې دا شیطانان ببر اسمانونو ته ختل. کله چې خدای پاک زمون پیغمبر علیہ السلام ته وحی د قرآن شریف په شکل کې نازل کړه، نو بیا دا شیطانان د اسمان د خطو نه منع شو. نو ابلیس او داغه بچی به بره ختېدل او فرشتو چې بخپل منځ کې څه خبرې کولې ابې اورېدلې. نو بره پاسمان کې فرشتو د حضرت ایوب علیہ السلام د عبادت ذکر کو، داغي صفت کو چې ایوب علیہ السلام ډیر زیات عبادت کوي. ځان له عبادت خانه جوړه کړې ده، پاغې کې لګیا دی د الله عبادت کوي، روجي نیسي او منځونه کوي او ډیر زیات سخي سړی دی، سخاګانې کوي. نو شیطان د مسلمان په عبادت ډیر سخت غوسه کېږي، دله حسد راځي او دله بغض راځي. دا شیطان د انسان دشمن دی. قرآن شریف کې اللہ فرمائی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وی شیطان ستاسو دشمن دی، دیګ ور خپل دشمنو غنئ. دی خو وی چې سونه مې د انسانان دوزخیان کل چې الله وته غصه کم، ځکه زه خو د دې انسان د برکت نه جنت نه راشړلې شوی. دا را د کوشش دی او خدای پاک دل یو طاقت هم ورکړی، مضبوط طاقت. نو د بره د فرشتو نه د ایوب علیہ السلام صفت واورید. رونو ګورې فرشتے په دنیا کې چې څومره نیکان خلق دي، د هغې صفتونه هم یو بل ته کوي او هغې سره مینه هم کوي. حدیث پاک کې راځي وی چې کله بنده الله ته زیات ځان نږدې کی، نو الله جبریل علیہ السلام ته آواز وکړي چې دا فلان کې سړی دی، د زه خوښ یم، زمام خوښ دی، جبریل تم ورسره محبت شروع کا. جبریل علیہ السلام د اووم اسمان فرشتو ته اعلان وکړي چې فلان کی بنده سره د الله مینه ده، تاسو مو سره مینه وکړئ. هغې مو سره مینه شروع کړي. اووم اسمان والا شپږم فرشتو ته، د شپږم اسمان والا پنځم اسمان والا څلورم والا دریم، د دریم دویم او دویم لومبي اسمان یو بل ته اعلانونه وکړي. دا اوو واړو اسمانونو فرشتې دی بنده سره مینه شروع کړي. د فرشتو مینه څه ده؟ فرشتې خو تعالی غاړه غټې نه راځي چې هر کلی درته وایي، او نه تعالی میوې راوړي او نه تعالی تحفې د هغه ځای نه راوړي. د فرشتو مینه دا ده چې د الله په دربار کې تعالی دعاګانې کوي او ستا سفارشونه کوي رب العالمین ته. حضور پاک فرمایي وی بیا ثم توزع القبول له فی الارض، وی بیا دغه فرشتې راشي او د نیکانو خلقو په زړه کې دې سړي سره مینه پیدا کړي. د بدانو نه د نیکانو په زړه کې د سره مینه پیدا شي. نیکان خلق وی لکه پلان کې ډېر ښه سړی دی، د ده نه دعا غشتل پکار دی، د ده نه څه وظیفه غشتل پکار دی، د ده احترام پکار دی، د ده قدر پکار دی. نو قدرتی طور د شیطان دشمنی هغه سړي سره پیدا شي. چې د شیطان دشمنی پیدا شي نو د شیطان د خپلو مرګرو د فاسقانو او ګندو خلقو په زړه کې د بغض پیدا کی. فرشتے لگیائی دا نیکانو خلقو پزلے کے ردے نیک سڑی مینہ پیدا کئی، او شیطان بالمقابل لگیائی دا فاسقانو او فاجرانو پزلے کے دا غصر حسد پیدا کی. نو دا خراب خلق بیا دا نیک سڑی غیبت کے مالا دا پلان کے رو دے دا چلنو کرے، مالا دا چلے کرے، دا چلے کرے، دا کئی دا کئی دا کئی دا کئی، نو گناہگار او بدان لگیائی دا غبدو شیطان خپل کار کئی. نو فرشتے دا دا نیک سڑی خبرم کئی او اغی سرمینم کئی. یو حدیث پاک کے رازی وی دا نیک سڑی چی خدا دا دے نیک سڑی خبر نمانی پا دنیا کے، او دا نیک سڑی سر دا دا خدا جگڑے کئی. وی پا جنت کے حوری لگی آئی اغا اللہ خبرائی، اغا حوری وی اے خزی قاتلک اللہ خدای دی حلاکک مردارے. دا سړی ولی خپکه دی خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی، ان قریب بتا نه جدا شو مونږ له برازي. د دې سړي د پاره جنت کې کوم حوري دی په خپکه او د خځه ته ولا خیره کوي. حضور پاک فرمای نو دغه فرشتي لګیاوي
او د ایوب علیہ السلام صفت کاو نو د شیطان په زړه کې کرخه چې او هو دا خود ونه ایک سړی چې پرشتي صفاتونه کوي دله خو څه چل ول پکار دی. دا شیطان سوی وی یو عبادت بنه کوي زړه مطمئن دی دړه نه روغ دی بچیشتا خزیدا اوه زامن او درې لونه اوه زامن او درې لونه او د دنیا جیداد او مال او خان او نوکران نو دی به عبادت نه کوي د اعمال کنه وی دی عبادت کی دا خدای مال ورکړي دی نوکران یې ورکړي دی دارته خدای والی چې دی عبادت کی الله سره بیا ته مقابله شروع کړه. رب العالمین دی ابلیس ته وی مقصد دې څه دی وی الله ته د مال دولت اختیار مال راکړه چې دا ولده هلاک کم دی رسته عبادت کی دی خوار وخت کې ابلیس الله سره پړه غره دی وی زه د مال او دولت اختیار می تعالی درک زه مال ته والا برباد کا اور د ګډو چیلو د وخانو او د زمکو اختیارات می ټول تعالی درکړل چې څو سره کېو کا زه ګورم چې ته د عبادت زمانہ اړو کې نه اړ ورونو دا انسان شیطان زمونږ د انسانانو د نیکانو خصوصا او د مسلمان دشمن دی. دا نیکان به د ټول وجلې وي خو الله د نیکانو حفاظت کی د فرشتو په ذریعہ ويرسل علیکم حفظه قرآن شریف کې الله فرمایي د آیات دو معنی کوي علما وی هغه فرشته خدای پاک پتا سو مقرر کړي چې تاسو د عمل حفاظت کوي عمل د لیکي کرام الکاتبین ته وی مراد او بعض علما وی نه وی هغه فرشته ته مراد دي چې غید د انسان د مسلمان حفاظت کوي د شیطان نه ساتي. شیطان خو لوی دشمن دی دا نیکان خلق بربادی وسوسه وته کوي نو کله د وسره سیدره دا ټول به وجل دشمن خلق وجنه ودرېګه چې دا نیک سړی ملکم ورېګه د عالمان ټول ملکم ورېګه د طالب علمان ټول ملکم ودرېګه د صالحین ټول ملکم چې دا د مخ زمکه د الله عبادت ختم شي الته فرشته الله مقرر کړی دی غیره د انسان عبادت کوي. ته قران دې شه چې برابر دی شیطان نه پریدي دی خپل وس کوي اوسم کوشش کوي بعض انسانانو باندې چغې مباسی او ساروین بربادی خو فرشتي لګیا دي سنا سے حفاظت تقوی کوي چې د حفاظت کوي. الله وی خذ ایوب علیہ السلام د مال او د هغه د دولت او د ځمکو نه ما فرشتو حفاظت پورته کسه خو خی کوا دی راغې په ګډا او په خوشاله باندې او خپل بچی ټول لاغون کړ وینن به یو کمال کو مال خدای پاک د ایوب علیہ السلام د مال او د دولت او د وخان او د ګډو چیلو د خرو د هلاکت اختیار را کړی دی. څنګه چل بکاو چې دار سواله برباد کو په د الله عبادت بن کو یو بچی پاسید وی مال زما داسې طاقت ته چې یو چغه او باسم چغه نو دا څومره خلق چې دي دا نوکران په یو دم به دلم لکم اور به په ولا بلکم ختم به کم وی خذل الرشا او رده چې څومره او خان دي سره د او خانو دا هغه سرون کو ساروانان چې وته وي دا غي سره ټول ختم کا او بیا ماته وایا هغه لاړه او خان خو یو ځای کې سریدل او الله خو خپل حفاظت پورته کړو د اختیار ورکه طاقت ورکه یو مضبوطه چغه والا او یو روایت کې راځي چې اورې په بلکا چې څومره وخانو 3000 وخان او سره د ټولو داغه چې ساروانانو سرهون کې وټول مړ شو. نه ابلیس خو لکه د پیری پشان ار شکل بدلول شي د مشر ساروان په شکل کزان حضرت ایوب علیہ السلام لګیا د الله عبادت کوي منس کوي ورلراغه او ځان او مخسر ټکولې شروع کړو چغې شروع کړو فریاد اوخ کې بیاوا وی ته خدای الله عبادت کې اور راشه وګوره ټول او خان دې مړ شو او د وخانو چې څومره ساروانان دي سرون کې غم ټول مړ شو چې کدی وتاو قتل کل به ته روتی دي او خېټې وینې ته بیګي او دادی حضرت ایوب علیہ السلام فوراً وی انا لله و انا الیه راجعون. کله چې انسان ته تکلیف رسیږي دا به وای نا قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. کله په تاسو باندې ویزه مصیبت راولم مال بدل کمو ستا وجود کې به تکلیف راولم بچی بدل وجنم. الله قرآن شریف کې فرمایي دا به یواز زما یو ازمایشي
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، اگا خلق تے اغیز پدی مصیبت صبر کی اللہ وی زیر والا ورکا، خوشخبری ورکا. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. انا للہ وانا الیہ راجعون دا مصیبت دا ختم دو فطری او نفسیاتی علاج دے. پدی مصیبت سڑے والے غم جنشی دی وی دا خودما مال اورانا بل واغشتا دکا دی غم جنشی، دا سی وی کنا دا زوی خودماو او دارانا بل واغشتا، دا مال خودماو او بل لانا واغشت، دا روغ صحت خودماو بل لانا واغشت. نو دی پا دی درمنی که دا مانا دا مال دی بل ولی واغشت، دا بچی رانا ولی واغشت، دا جن دی رانا ولی واغشت. نو چی دی وی انا للہ دا خود زمانی لارس دا اللہ دی، دا نفسیاتی علاج شو. او دا مال خود زمانو، دا بچی خود زمانو، دا جامه خود زمانوا، دا ازمکه خود زمانوا، دا چاوا دا اللہ. نو چی دلکی دا دردو چی مانا ازما شی واغشتا دا غی نفسیاتی علاج شو. دو خو چی دا مور نا پیدا کیدم جامه منوا بربندو، ځان سره خو مې د مور د خېټې نه جیدادم نه دی رستی، او د مور د خېټې نه مې د موټرم نه دی رستی، او د مور د خېټې نه مې ځان سره د بچیم نه دی رابار کړی، او د مور د خېټې نه خو مې د کارخانم نه رابار کړی. زه خو دقه یک تنها د مور د ګېډې نه راوتی یم. دا هر څه خو د الله دی، الله واغشتل. دا چغې ولې ووام او دا فریاد ولې وم. دویم په دې مصیبت خلک ولې خفه کېږي؟ یاره وی دا شی زما نه لاړ بیا خو باړو میلو نه شي. دا زوی لاړ ملاقات اوس کم ځای ورسره کېږي، دا مال لاړ دا خو باړو میلو راته نه شي، دا امرایي رانه لاړ دا خو باړو میلو نه شي. نو چې کم شي تا سړي او تا نه لاړ شي او ته وایې چې بیا راته نه میلاویږي، نو فطري طور د انسان په زړه کې هغه غصه غم پیدا شي. نو دې پسې دویم ټکي څه دی؟ وانا الیه راجعون. مونږ ټول به الله ته واپس کېږو، دې ملاقات به کېږي. که دا زوی مې مړ شو ملاقات به کېږي، که دا مال رانه لاړ او صدقه مې کو نو د قیامت پر ورځ به په ښکلي شکل کې ردې ما سره ملاقات کېږي. که دا روغ صحت رانه لاړ او بیماری را باندې راله نو د قیامت پر ورځ به ما سره د دې د یو ښکلي شکل د ثواب په شکل کې ملاقات کېږي. نو په دې مصیبت او په غم کې دا دوه سوچونه راشي چې ما نه شی لاړ دا به میلاویږي او که نه، او دا خو زما و. الله و انا لله، دا ستانه دي مونږ ټول د الله یو، و انا الیه راجعون. د قیامت په میدان کې به دا ټول سره میلاویږي. نو دې سره فطري طور نفسیاتی طور د انسان په زړه کې اطمینان پیدا شي. بیا الله سوی صبر کوونکو ته الله اجر ورکوي. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون. یو لوی عالم لیکي بخاری شریف کې شته، وی سړی چې چاله یو بار ورکوي نو که ستاسو خیالي نو یو خوا د اوښ یا د خر او د اس نه یو خوا ته انډي وي او بل خوا انډي وي، چې د یو خوا بل خو هغې ته انډي وایي که او چې په هغه منځ کې یو شی پروتي یو خوا هغې ته سرباري وایي، عربی کې ورته علاوه وایي. وی نعم العدلان و نعم العلاوه. وی الله درې بدله ورکړل، دوه انډي او یو سرباري. اولئک څنګه دی؟ علیهم صلوات من ربک ورحمه. دا الله مهربانه او عظیم رحم دو شو. اولئک هم المهتدون، جنت ته بمزي دې سرباري شو. او دا ایوب علیہ السلام متعلق هم الله وی نعم العبد، ډېر ښه بنده، انا وجدناه صابرا، دې موږ صابر موندلیو. د یو پیغمبر متعلق قرآن شریف کې دا نشته، صرف د ده متعلق راغلی چې انا وجدناه صابرا. الله وی صابر مونته، صبر بهترین شی دی. قرآن شریف کې الله وی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. بیان القرآن کې مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی دی، وی د قیامت پر ورځ او شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی، وی د قیامت پر ورځ چې الله تعالی دا اجرونه ورکوي، ثوابونه، چاله به یو په لس ورکوي، چاله به یو په شل ورکوي، چاله یو په 200. او چې کم صابرین دی دوی چې راشي هغې ته به دونه اجر ورکړي چې د هغې څه انتها به ني، بلکې یو روایت کې راځي دومره اجر به چې د هغې به وزن ته او طول ته مجت نه وي، به چې زه دومره شی مې درکړه چې وزن ته جیسې ته بې حسابه بې کتابه جنت ته ځه. نو په تکلیف او په مصیبت صبر ازمایش خو راځي، په نیکانو راځي. حدیث پاک کې راځي، ترمذی شریف حدیث دی، اشد الناس بلاء الانبیاء،
ډیر زیات تکلیف په پیغمبرانو راځي. ثم الامثل فالامثل، بیا چې څومره ډیر نږدې دی الله ته پاغه، بیا چې څومره زیات نږدې دی پاغه راځي. او تاسو ته یو مثال درکم، سره در چې اور کې واچي نو دا د تو سره ویلی شي نو هغه ګیلټ او زنګ ته ختم شي نو سوچه خالص روزي. داسې ده که نه؟ او چې ما ته پته را چې که کاغذ اور ته غورځوم بربادېږي نو څوک کاغذ اور ته نه غورځوي، یا یو ډکې دی که دا اور کې منډم دا رانه ختمېږي لوقړه کېږي نو نه منډم، او چې راته پته ده چې سره در منډم نو سوچه کېږي نو منډم. نو دارنګې د دې نیکانو صالحینو پیغمبرانو مثال د سرو زرو دی. دی لکه تکلیف ورکی رب العالمین نو دی وسره نورم کمال ته رسیږي، درجې نورم بلندیږي، اگر چمک نورم زیاتیږي. او د دې ګنده او فاسقانو فاجرانو مثال د کاغذ او د ډکو دی. الله وی کور ته مې وروغورځول بس لوقړه کېږي ختمېږي. که لږ تکلیف مې راوس ایمان پرېږدي، که یو څپېړه مې ورکړه چې ټیکو مې د کاغذ مثال دي لوخړه به شي هغه ایمان به مرزره پرېږدي. که لږ معمولي زور مې وله ورکړه نو د ایمان هم ورسره پرېږدي ختمېږي. د ډکې مثال یې دی. نو ځکه چې کم حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی چې څومره کم سړی په دین کې سخت د دنیا ازمایښونو په هغه زیات راځي. سخت په دین کې اوسپنه ده، سخت په دین کې سره زر دي، سخت په دین کې تانبه ده، مثلا سخت په دین کې پیتل دي، نو ده لکه اور ورم کې نو دی به صفا کېږي، زنګ به تیزي، دی به سوچه کېږي، خالص کېږي به. او د دې نورو مثال د کاغذونو دی او د بوڼ دی او د ډکو دی چې ورو دی غورځول دوړه کېږي نو هغې سره ګزاره کوي. زمارونو حضرت ایوب علیه السلام ته چې څنګه دی ووی هغه سوی انا لله و انا الیه راجعون. زه ښه شوه د یو غم خلاص شو. سبم دا سوچ کو چې اوښ مې مړ شو او بیمار شو که نه، او اوښه چې ده نو دا لنګه شو بچی یې راوړو که نه، او په بچی په لنګانه کې مړه شو که نه، یو غم غوس شو. دغه بیا الغم اوزګار شم د الله تعالی عبادت ته څه ناڅه اوزګار شم. شیطان چې خوا شو په سر یې خورې و خو ما خو یې دی به خفه شي، هغه خو لا ته خوشحاله شو چې غمه خلاص شو. بچی بیا راغونډ کړل، نه نه دا وایي دړ لږ کمزوری و، لږ نور دړ ور رسول پکار دی. یو بل پاسېد هغه وایي ماله دا طاقت شته دی چې زه ولې دا ټولې ګډې چیلې سره د دې شپونکیانو په یو ساعت اوس مړه کړم. وایي زه ورځه پې 2000 ګډې چیلې وې سره د شپونکیانو او خرو چې پې ورغې ارسې دوړه کړل. راغی د هغه مشر شپونکي په شکل شو. ایوب علیه السلام بیا د الله تعالی عبادت کوي، په ځان یې راکېښود او سر مخ وهه چې بل څوک پې په چغو چغو بیا جړلی و. ایوب علیه السلام خو ټینګ و، وی راشه که نه ته همغسې لګې خپل منځونه کې، او الله خو دغسې در پسې نښتی دی. مونږ خلک به څونه فریادونه کوو، کوټې غوندې تکلیف را څونه فریادونه کوو، الله نه بیا ګیلې کوو، او بیا الله له پیغورونه ورکوو. زه لمونځ کوم او ته ما سره دا چل کې، ته څه پوهېږې؟ ته نه پوهېږې، الله پوهېږي. دا زمیندار چې لګیا دی او د دې بوټي خاختراشي کوي، خاختراشي، نو سړی وایي دا بوټی خراب که ګوره د بوټو نه یې غاړې ماړې ووالې لنډې بونډې یې که. لیکن زمیندار دا کار د بوټي د فایدې دپاره کوي که نه کوي؟ ډاکټر چې تا له اپریشن کوي ته خو ته چغې مې وې اوهو ډاکټر صاحب لاس مه پرې کوه او ګوته مه پرې کوه او اپریشن دله کوي، هغه ستا ټیک ته تا له دردمن کوي دیم، پیسې دې م لګوي، وینه هم در نه وباسي، زخمونه هم در کې جوړوي، لیکن ته په خپله فایده نه پوهېږي، ډاکټر ستا په فایده پوهېږي. لیکن ستا فایده ستا خیر دی. که دا ګوته پرې نه کړم دا کینسر لاس ته ځي، لاس ته نه بیا پرې کېږي، ودې دا ګوته پرې کول دله ښه دي. نو الله تعالی که دا بعضې تکلیف انسان له راولي او دا بعضې غم راولي، بعضې مصیبت راولي په وجود کې، په بچو کې، په مال او په دولت کې، دقه مثال دی لکه ډاکټر چې ستا د څښا ګوته علاج کوي، تا له اپریشن کوي. ته خو د چغې به وې هلته پخوا چې به دا غاښونه وله ایستله، دا خلکو به غاښونه ایستل، اوس خو به ډاکټران وباسي که نه. پخوا چې به یې غاښ ایسته د ما مخکې د یو بابا نه ایسته، هغه امبور یې ورته اړم کو، داسې چغې ورته والې چې د خپې بیا کله ترپولې او کله به په ځمکه ورته کېناستېده او کله به ورته اوچتېده، یو لوی غم یې جوړ کړی و. او هغه کاکا ورته امبور اړم کړی و، په زور یې تېسته، اوس هغه خو چغې وایي او کنځل هم کوي چې بابا، او زما نه خو دې غاښ وویسته. لیکن هلته کې بابا وایي چې وروره دا غاښ دې ټوله شپه چغې وایي پرې لږ دړ به تېر شي، غم نه به خلاص شي. دقه مثال دی زمارونو. نو حضرت ایوب علیه السلام له هر څه برباد، بیا راغی په ځان یې مخ سر راکېښودل چې راشه هلته څه چل در رکوي. بیا وایي انا لله، دا خو زما نه دی، الله دی. ګڼې چیلی د چا؟ د الله، هر څه د الله، زما پکې څه دي؟ او دا ټول به مونږ الله ته پیش کېږو، زه به هم پیش کېږم، زما د دې عمل چې
چې دا کم عمل ما سره کم کیږي او دا کم تکلیف ملاویږي د دې ثواب هم پیش کیږي، هیڅ پروا نشته. د دې ګډو چیلو نه به دې ثواب د قیامت پر ورځ الله ماله ډېر بهترین راکړي. او دا خو زمانو د الله چې په دې کار ونه شو، بیا بچي راغونډ کړل، وایي وره دغه شته که نه، ځمکې شته، جایدادونه شته، او دا ځمکې به ور سبا نوره مدنه مو کي. یو کس پاسېده وي چې زما یو طاقت شته، یو شیطان وي، ما له زول او سیلی راوستی شم، دا ټول فصل به موله وسوځومه او دا ټول ځمکې به ور داسې کم چې ګډ ګنډېر به یې کم وله، وایي زه ورده پې راغې فصل باندې. اوس الله خو خپل حفاظت چې پورته کي، بیا خو دا ګوره جناب دا مونږ چې محفوظ یو، دا د چا په حفاظت محفوظ یو؟ د الله. دا سوال کوه چې خدای ته ما د خپل حفاظت په قلا کې وساتې، دا سوال هر وخت کوه. او الله زما نه د خپل حفاظت امان مه پورته کوه، چې الله درنه د خپل حفاظت امان پورته کوه نو ته خو په مصیبتونو کې ګیرې. ګیر چاپېره سیلابونه دي، دریابونه دي، خړې اوبه دي درنه ګیر چاپېره، غني ازغي درنه ګیر چاپېره، دا خو ته الله ساتي. صحیح ذل طوفان پہ راغی فصلونه مسودېدل، او داسې طوفان راغی چې هغه چې کمې ځمکې وې هغې وله ټول خاورې او سیلابونه راغلل، لکه څنګه چې دا مخکې سیلاب راغی دا ځمکې برباد کړې. او د بولډیزرې دي خلک او هغې زما بولډیزرې خو نشته، ټول پټیم برباد شو، پکې پول هم جوړ شوې، پکې شګې هم راغلې، پکې اوم شلېدلې، ځمکې هم بربادې شوې، او چې کم درې وې او باغونه ورسه لاړل جوړه شو. راغی بیا ایوب علیه السلام له چې ورته راغی څنګه وی ته خو دغسې کوې عبادت، اوښان دې هم لاړل، اسونه هم لاړل، غوان قلبې هم لاړې، ګډې چیلې هم لاړې ختمې شوې، خره هم لاړل ختم شو، او هغه فصلونه دې هم لاړل برباد شو. د مشر ناظر زمیندار په شکل کې راغی، بس زه یو بچ شم او باقي چې څومره پټي ورسه لاړل دوړه شو. دی بیا وایي انا لله و انا الیه راجعون. بس ښه شو غم خلاص شوم. د الله و الله واغېشتل، د دې بدل به مال الله د قیامت په ورځ په یو ښه شکل کې راکړي. د بیا خپل میټینګ وکړه، خپل بچي راغونډ کړل، دا سړی خو د عبادت ته نه منې کېږي، او ما خو خدای سره اوس مقابله شروع کړې ده. لاړل لاله څه چل دی وکړه، یو مونځ دې ختم که، یو سجده دې پې بنده کړه. الله وایي بچي شته، ښځی شته، زړه نه مطمئن دی چې د بچي مې شته، بیا به نور مال پیدا کړو. زه وایي دغه اختیار مې هم دله درکړه چې راغی بیا خپل بچي راغونډ کړل. وایي څه چل به کوو، فرشتي دي که نه بچي ورته وایي، د هغې ما الله نه اجازت اخیستې دی ورځی پې. وایي بیا چې اجازت دی خو دا کوټې به ولوړه ورته به پرې راوغورځو. لګیا دی ایوب علیه السلام، بچي هم دي او ښځی هم ده، او څه نوکران هم ورسره دي په کوټو کې، شیطانان دا زلزله غوندې پرې راوسته، دا دغې ستنې منې وړقولې، چتونه یې پرې راوغورځول، ټول بچي مړه شو، 7 زامن او 3 لوڼه مړه شو. دې پکې خپل هم زخمي شو، بی بی هم زخمی شوا، دیم زخمی شو، بی بی هم زخمی شوا. راغی بیا اللہ تا مخامخ خدرید، شیطان والا بیا راغی، شیطان وتا وی څنګه دقه سیخه خدا او خاون تنها پاتې شوې که نه شوې، بچی لاړل، مال لال، ارث دوړه شو. نو حافظ ابن کثیر د ده یو قول لیکلی دی، درته ویم، بچی او مال او ښځه او ارث دوړه شو، دې څه وایي؟ پکا چې فریاد یې کړی مخې والے وي، لګي یو پوټی شکوه کړی وی، بعضې خلک کوي داسې، لیکن پیغمبر سره دا مناسب نه دي. څه وایي؟ احمدک رب الارباب، اے دا مالکانو مالکه زه ستا ثنا کوم، ستا صفت کوم. احمدک رب الارباب، اے دا مالکانو مالکه، اے دا بادشاہانو بادشاہ، ستا صفت کوم. کم ذات ته الذي احسنت الی، تا را سره ښېګړه کړې وه. دا ډېر خلک دي چې هغې بچي نو تا مال را کړی، ډېر خلک و چې د هغې ځمکې نه وې دا خو تا را کړې وه، ډېر خلک و چې اوښان یې نه دا خو تا را کړي وو، ډېر خلک و چې قلبې یې نه وې مال یې نه دا خو تا را کړي وو. احسنت الی، ما سره دې ښېګړه کړې وه. اعطیتني المال والولد، مال دې مال هم را کړی و، بچي دې هم را کړي، تا را کړي مال او بچی تا را کړي او تا را سره ښېګړه کړې وه. فلم یبق من قلبي شعبة الا قد دخله، الله وی مال او بچی دې را کړل، وی د هغې محبت مې زما زړه ته ننوتی و. ما چې به تا ته مونځ کو نو په زړه کې مې د مال مینه م وه، ته مې یادولې په زړه کې مې د بچو مینه م وه، تا ته مې سجده کوله، زاري مې کوله، خو په زړه کې مې د بچو مینه م وه. فلم يبق من قلبي شعبة الا قد دخله، زما په زړه کې یو ځای داسې نو چې د مال او د بچو مینه پکې نه وه، دا پکې دننه شوې وه. فاخذت ذلك كله مني، نو الله دا ټول مال بچي دې رانه واغېستل. وفرغت قلبي، زړه دې راله وزګار کړ،
الله اکبر پړې دې روزګار کا هغه د مال او د بچو مینه چې مزله کې پرتا وا الله غدي واغشتل ادي واغشتل خست ذلك كله مني ټول زمانہ واغشتل وفرغت قلبي زړه دې را روزګار اوس به لستا داسې شوق سره عبادت کو پروردگار او تماشا کوا مکه خو به مسته عبادت هم کو بچو تر مې توجه بوا نه مال توجه بوا دنیا کې چې سړی وي نو د دې توجه وي کنه وي مال چې څومره زیاتی غمونه زیاتی دا توجه وا اوس هغه توجه کټ کنیکشن صرف چا سره دی اللہ سره دی اوس به بچی نه یادو بچی می خوږ دی راشه علاج ولاو کا بچی نه جوړه دی راشه علاج ولاو کا مزدور نه جوړه دی ډاکټر لبوزا وګی دی ډوډۍ ورکنه نه هغه قصې لاړې ختم شو د زړه نه هغه مینې محبتونه ووتل اوس صرف او صرف الله ستا مینه به په زړه کې پاتې ده فرغت قلبی زړه دې را لوزګار کا ربه له دې را لوزګار کا خوشحاله دې کړم فلیس یحول بیني وبینک شیء اوس وی زما ستا په منځ کې پرده نشته زما ستا منځ کې بل حایل رکاوټ نشته مال بچی رکاوټ نشته اوس هر څه ختم دا حافظ ابن کثیر په سورۃ انبیاء کې په خپل تفسیر کې لیکلی حواله مې درکړه خزاو دې پاتې شو چې پاتې شو ټیټ عبادت شروع شو مخکې په نسبت بهترین عبادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ماشوم نوسه یو ماشوم بچی نوسه د بیبي زینب مړ کېده وفات کېده بیبي زینب سړی راولېږه نبی علیه السلام ته چې بابا ته مې ووایه چې راشي ځکه چې اولاد له پلار راشي نو غم له غوندې دغه شي کم شي نبی هم خو پوهیو چې دا حضور پاک ډېر لوی رحم و که زه ورغلم خو مال هم جړه راځي دا لور به مې نور هم پریشانه شي وایي دې لور ته مې ووایه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطا چې څه درکړي دام د الله دی او چې د نه واغشتل دام د الله دی او فلتسب صبر دی وکړي ولتحتسب او په دې مصیبت کې د الله رضا طلب کوه ګوره څه درکړل او څه واغشتل د چا دی د الله دا تصور او سوچ دی چې د بنده قایم شي چې د مور نه پیدا کېدم سو ما سره ارسه الله راکړل او الله واغشتل کړه او کته دا بچي دا به څنګه کېږي دا پلار نو قیامت پر ورځ ملاقات کېږي کنه خو ازمایش ډېر سخت دی ټینګېدل ورته ګران دی غواړې به نه ګورې دا به نه وی چې ما یو سړي وي الله ماله صبر راکې نبي علیه السلام وی سألت البلا وی مصیبت ته لکه صبر خو علی چې مصیبت وي داسې شو لکه چې مصیبت در باندې راشي نو صبر نه چې مصیبت راشي نو هغه وخت بیا صبر دعا کوه او چې مصیبت نه صبر دعا به نه کوې نه منل شیطان بیا الله الله یا الله سړی مطمئن دی ټیک ده چې بچی م لاړل او نوکران م لاړل په خپلو لاسونو دفن کړل خښ م کړل لیکن جناب الله سړی بیا په خپل ځان مقابله دی که نه که د صحت یې خراب شو د رسته عبادت وکړي زه وایي سنه اختیار مې هغې کې م درکړو بعضې مفسرین لیکي چې دی راغی او ایوب علیه السلام په وجود کې اثر د بیماری پیدا کړ اوس ورونو په دې ځان پوه کړي بعضې بیماری د شیطان د ټونګې نه پیدا کېږي بعضې بیماری دا شیطان یو نجس پلید شی دی دی بعضې وخت کې راشي دی لاړې وتوکي په خوراک کې چې تا هغه ډوډۍ خورې هغې نه مرض پیدا کېږي په څه به ځان بچ کې د الله په نوم تېره جمعه مې درته ویلي بسم الله ووایه که دې منځ کې درته یاد شوی بسم الله اوله واخره د الله نوم والا د ده نه به دې الله وساتي بعضې وخت کې د انسان له ټونګه ورکړي بعضې وخت کې د انسان د زخم له لاړې وتوکي متیازې ورباندې وکړي اوس ته نه ګورې چې کله انسان زخمي شي نو فورا ډاکټران ورته یو قسم ستن وایي ټیسټ چې څه شی دی چې د زخم نه څه کینسر جوړ نه شي جراثیم پکې پیدا نه شي بار نه را نه شي دقه رنګې دې کوشش کوي چې دا جراثیم په دې زخم کې پیدا کړي او په زخم کې څه تکلیف پیدا کړي نو شیطان ظاهري خپل کوشش کوي دا پیغمبر سره هم کوي او بنده سره هم کوي و پیغمبر ته الله ساتي او عام بنده چې دی نو اته کله خدای وساتي چې دی هغه بهتر کلمات وایي او کله هغه بهتر کلمات د پیغمبر علیه السلام او نه وایي نو بیا دې ته نه ساتلی کېږي نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي چې کله ماښام بانګ وي ماشومان بار مه پرېږدئ ګورو دا دې کې فلسفه ده ماشومان به بار نه پرېږدئ چې کله پوره تیاره خوري شي نو که بیا وځي نه وځي دی ولې شیطانان دې وخت کې راخورېږي دې ماشوم ته نقصان به دله ورسوي
ممکن ده دغه لږ ټیم کې د ماشومانو نه د الله حفاظت پورته شوی دی او شیطان راځي په دې زخم کې به متیازې درته وکړي، لاړې به ورته وکړي، جراثیم به روړي پکې ورته درته واچوي، ډوډۍ کې به درته څه واچوي، سپېمو کې به درته څه شی واچوي. د خپل لګیا د خپل کوشش کوي. ماسخوت څوک چې سار نه پاسي، نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه سړی دی باله شیطان فی اذنیه چې شیطان په دې غوږونو کې متیازې ورته کوي. خو چې څنګه شیطان نه ښکارېده متیازې مونږ ته نه ښکارېږي. نو چې غوږ کې متیازې لاړې غوږ دننه زخمي دی څه به ترې جوړېږي؟ مونږ ته خو د متیازې نه ښکاري، خو چې هغه زخم ته شیطان متیازې ورلې نو خامخا بیماري به پیدا کېږي. داسې مرض زیړی بیماری، کینسر بیماری، بله بیماری، بله خطرناکه بیماری، دا ډېر د شیطان دغه نه پیدا کېږي. د مس یو قسم بیماری ذات الجنب ورته وایي. د پښتو بریخ، د پښتو کې بریخ پیدا شي. زمونږ د زنانه ورسره څه چل کوي؟ دا ګیس جل راوالي، معده چوک پې واچوي مثلا، اوله په دې سینه باندې وتړي، په دې پښتو وله وتړي، هغې سره لږ په قلار شي، ذات الجنب. عربو به دې دپاره زیړ لرګي استعمالو، زیړ لرګي او مامیخ پخوا به دا په دوکانونو کې ملاوېدل، بهترین شی دی، خو زمونږ خلک اوس هغې ته توجه نه ورکوي. یوناني دارو ته زمونږ خلک توجه کمه ورکوي، حالانکه هغې کې ډېر لوی اثرات دي. نو هغې به زیړ لرګي راواخېست او زیتون په تیلو کې به یې سور کړو او مریض ته به یې په خوله کې وراړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ذات الجنب بیماری چې دا کمه بریخونه دي دا د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي. ډېرې بیماری د شیطان د ټونګې د وجې نه پیدا کېږي. انسان چې کله پیدا کېږي حضور پاک فرمایي نو شیطان په دې تشي کې یو ټونګه ورکوي، هر چاله ورکوي. صرف دومره کار دی چې د پیغمبرانو الله دا هغه د هغه اثر نه محفوظ ساتي او نورو خلکو کې هغه اثر وردن نه کړي. ټونګه ورکوي، هر چاله ورکوي، ټونګه سره ورکوي، بل اثر وردن نه کړي. ټونګه دې له ورکوي چې بیماری پکې پیدا کړي. نو دا څه د پیغمبرۍ سره منافي خبره نه ده. راغی ایوب علیہ السلام غریب بیمار شو. دلته اوس بعضې خلکو څه غلطې قصې پکې وردن نه کړي دي. وی په وجود کې چینجي وشو، دا دروغ ده، چینجي پکې وشي. او بعضې وایي چینجي بیا را چې پرېوته بیا راغېشته واپس بیا په زخم کې ځان لاچو، دا دروغ دي ټول. نو د پیغمبر په وجود کې چینجي نه کېږي. او بیا چینجي به رالې واپس په وجود کې باچې. او څوک وایي چې وینه دې بیا دی، نه دا غلطه خبره. بیمار شو بس تکلیف شو، وجود یې رو رو ټپېده کمېده، داسې بیماري پرې راله. ممکن د دانې پې راختلي لکه پخوا چې په خلکو د عقې نه نکۍ به راتلې چیچک، دا دانې به راختلي، بیماري به راغلي. خو دې حد ته بیماري ورسېدله چې دې د ګرځېدو نه ووته، د کار قصب نه ووت، کار یې نه شو کولی، مزدوري نه شو کولی، قصب یې نه شو کولی، د ګرځېدو نه ووته. یو جونګړه کې په خپلو پټو کې ځان یو جونګړه جوړه کړې وه، په هغه جونګړه کې دی یو بیبي یې دیرو، د بیبي نوم یې رحمت و، یا د بیبي نوم په دونه پورې راغلي ثابت دي. تفسیر مظهري هم لیکلي دي او روح الماني هم لیکلي دي او نورو مفسرین هم لیکلي دي. او دا پکې نشته چې وجود نه وینې بیا دی او خلکو ته کرکې کولې، نفرتونه یې کول، او یا چینجي پکې شوي او چینجي بیا راغېشتل او په وجود کې بیا اچول. دا د پیغمبر د بیادبي ده، د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده. پیغمبر کې چینجي نه کېږي او نه پیغمبر خدای پاک داسې کوي چې خلک دې ته نفرتونه شروع کړي. ٹھیک ده، د دشمنانو بغض وسري، حسد وسري، بعضې خلکو به خبرې کولې چې وګوره څه غلطي ته شوې ده که نه خدای رانیولې دی. ما خو درته وختي ووې چې د نیکانو خلکو متعلق ګناهګار او بدان خلک چې شیطان په زړه کې وسوسه اچوي، نو بعضې خلکو به هم دا خبرې کولې چې غلطي ته شوې ده که نه، بعضې خلکو به نفرتونه هم کول. لیکن داسې چې چینجي پکې وشو دا دروغ دي. ښه، یا وینې به ځوې ته بېدلې، دا دروغ دي. بهر کیف یو جونګړه کې دیره شو، بیبي ورسره ده، بیبي یې لګیا ده او خدمت محنت ولا کوي، مزدوري کوي او د لم راوړي او په خپله هم خوري. جناب څونه عمرې بیماري وکړله، دا یو کال و چې دا بیماري پرې راله، دا یو کال عمر. او روح المانی کې د نبی علیہ السلام خاص شاگرد حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس روح المانی کې دا حدیث تا، حضرت انس فرمایي چې 18 کال دا بیماری تیره کړې ده او په دې 18 سال کې الله ته د جوړوالي درخواست هم نه دی کړی. بیبي به ورته وی یو ځل وی الله ته سوال وکړه چې الله تعالی دې جوړ کړي
او ته څه وایي؟ وی ما 100 کاله روغ صحت تیر کړی دی. وی 80 کاله. نو وی 80 کاله بیماری چې را باندې تیره شي نو الله پکار دی چې الله ته سوال وکړم کړه. روغ صحت 80 کاله او بیماری 13 کاله. وی د شرمېږم الله ته نشم ویلی. مالا یاره 80 کاله چې د مزې کولې او بچی دی مو او مال دی مو ځمکې دی مو جایداد دی مو اسم نه، او چې 13 کاله لا او یو ته خو نیمې ته هم نه رسېدلې بیماري راله نو اوس فریادونه کې نه ویم الله. لیکن علماو لیکلی دي دا، حافظ ابن کثیر هم نور علماو هم لیکلی دي چې سترګې او ژبې محفوظ وو، وګونه ژبه سترګې باقاعده محفوظ. په سترګو هم بعضې بیماري خو په سترګو راشي سترګې ړندې شي، بعضې په غوږونو راشي غوږونه کاڼه شي، بعضې په ژبه راشي ژبه خرابه شي. نه ژبه هم ښکلی خپل کار کوي چې د الله ذکر پې کوي عبادت پې کوي، غوږونه خپل کار کوي خبرې پې اوري، او سترګې هم برابر خپل کار کوي. بس غوښه لاړه ختمه شو او ډانچه د هډوکو پاتې شوه، کمزورې شو، دومره کمزوره چې اوس د ګرځېدو د ناستې طاقت هم پکې نشته. دغه بیماري و. بیبي یو ځل شیطان وایي چې راشه په کومه طریقه دې ګډوډ کړم. شیطان د یو حکیم په شکل ده، یو بوډا حکیم په شکل کې چې راغی. څنګه ده پخوا به زموږ په دې وطن کې هم د حکیمان ګرځېدل، بوډي به ورسره یو ځای کې کېناسته. دا بیبي چې په کومه لاره تله، دا بیبي یې ورله ته حکیم یې؟ او یاره زما خاوند دا جونګړه کې پروت دی، د هغې علاج وکړه، ډېر سخت بیمار دی. وی ښه زه به ورله علاج وکړم خو زما یو شرط دی. څنګه دي؟ پیسې به هم درنه نه لرم، بلکل به ټیک ټاک شي، جوړ به شم. دا پوڼې والا دا والا ورکه، خو دا دي چې ته به دا وایې چې دې حکیم جوړ کړ، دا به وایې چې دا دې حکیم جوړ کړ. ولې چې زما شهرت راشي، شیطان خو پوره خبیث دی په الفلامه دی، چې زما شهرت راشي او سبا نور خلک هم ماله راضي کړي، دا به وایې. پیسې درنه نه لرم، ته غریب یې او تا سره هېڅ هم نشته، مزدور کار یې، ځان دا غریبه ګرځې مزدوري به یې کول، او خاوند نیم بے سوکه دی، دله مفت علاج کوم، خدا به چې د حکیم جوړ کړم. ګوره جوړون کې څوک دی؟ الله دی. ډاکټر خو در سره په علاج کوي، ډاکټر وایي ما جوړ کړی، وایي دروغ وایي، ډاکټر جوړول نشي کولی. دا چې کوم دارو ته خورې دا دارو چا پیدا کړل؟ دا ډاکټر چې کوم دارو در کوي د دې بوټو نه در کوي که نه، دا چا پیدا کړل؟ الله. او په دې بوټو کې دا اثرات چا پیدا کړي دي؟ دا خوږ بوټی، دا تریخ بوټی، دا تریو بوټی، دا بوټی چې دی نو دا ملیریا لر کوي، دا تبه لر کوي، دا خوله وباسي، دا پکې چا اثرات چا پیدا کړي دي؟ الله. ډاکټر خو صرف هغه ته د خاصیاتو پته را چې په دې دارو کې دا خاصیت دی د دې بیمارۍ، او په دې دارو کې دا خاصیت دی، دا ورته پته ده. دا دارو چې خېټې ته ورشي نه، دا دنه دارو په دې معده کې هضم شي، او د دې بعضې اثرات دماغو ته ځي او د بعضې زړه ته ځي، او بعضې رګونو کې د وینه ته جوړېږي. دا نظام دنه څوک چلی؟ ډاکټر چلی. ډاکټر ورسره دنه کوزېږي، ودېږه دا ډاکټر ورسره کوز شوی دی، معده کې ورسره ګرځي، او هلته کارخانه کې ته وینه جوړوي. ډاکټر خو صرف خاصیت پیژني چې د دې بوټي دا خاصیت، د دې بیمارۍ دا علاج، دنه چې دارو ور واچوي دا وینه ته څوک جوړوي؟ دا دارو د دې نه دا صفرا او دا سودا او دا مختلف څیزونه څوک جوړوي؟ دا بیماری پې څوک لر کوي؟ دا په الله کوي. کوم اوبو کې چې ډاکټر دارو جوړوي دا اوبه چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي. زمیندار کاکا وایي وی غنم ما زرغون کړي، ای قمقله دروغ وایي، تا صرف تخم نستلی دی. په ځمکه کې دا زرغونتیا طاقت چا پیدا کړی دی؟ الله. او د دې بوټي نه دا خشته ښکلي وږي چا پیدا کړل؟ الله. که د زمیندار وس وی نو بیا به په یو ټانټه کې 10 وږي پیدا کول او شل به پیدا کول، داسې وکړه نه وه؟ دا خو د الله کار دی. دا ابو هوا چا پیدا کړې ده؟ الله. ځمکه کې طاقت چا پیدا کړه؟ الله. او زمیندار بابا په دې لاس کې او په دې سترګو کې او په دې دماغ کې دا طاقتونه چا پیدا کړي دي؟ الله پیدا کړي. ته صرف ظاهري او سبب، باقی نظام څوک چلی؟ الله چلی. نو هغه خبیث ورته وایي شیطان، وی ته به دا وایې چې د جوړ کړم. هغې غریب یم دا ذهن کې واچوله، هغه خو مطلب دا و چې دا مشرکه کما، لیکن هغې ته خو زړه کې هغې دا واچوله چې د حکیم په ما ځان مشوری. چې راغې خاوند ته کېناست ایوب علیه السلام، دوی داسې یو حکیم دی لار کې، او ما ته خود مفت داروي دا پوڼې راله راکړي، دا وله ورکه جوړ به شي. خو دا چل دی چې دا ټکې به وی چې دا دغه جوړ کړو، حکیم جوړ کړو، چې شهرت ته هغه راشي. ښځې دا څوک حرامي دی،
دا څوک شیطان دی رزیل دی ښه او دا خو تا داسې خبره دې وکړله زما په مخ کې قسم دې که زه جوړ شم 100 چامکینه به دې وام 100 غزار به دې وام پوهېدم دې نه دا خو لا زه جم دی یم ویرېده په دا ښځې له یې زورنه ورکړه چې بیا دې کیم له ور نه شي هسې نه چې زه مړ شم دا ښځه راله په بل طرف بونځي ښځه راله ګمراهه نه کړي قسم یې ورته وکړ یاره سړیه تا دې خدای جوړ کړي 100 نه 1000 غزاره مې ووایه تا دې خدای جوړ کړي ورې دې کې دا سبق هم دی چې ښځه د خاوند خدمت کول څونه په اخلاص خدمت یې ولا د خاوند غصه برداشت کول دا نه چې دی جوړ دی او ټن دی او مال راوړي نو زه به د دې خدمت کوم او چې دی پرېوته نو بس خیر او خلاص چې جوړ و د له ارس راوړل نو دا مې خاوند دی او دا مې سر تاج دی تاج ښځې وایي که نه وایي او چې خاوند پرېوځي لږ غوندې بیا وایي مړه لرې کوي خدای دې پې رحم وکړي دوا ورته وکړه چې ښځه خدای دې دا خاوند ورته ووایه چې خدای خاتمه ښه کړي خدای پې رحم وکړي چې خاتمه یې ښه شي خاتمه ښه یا خرابه خو مطلب دا چې زه ترې خلاص اچم ټوله شپه راته ټوخېږي او کوټۍ په مخه اخیستې ده او غریب او چې پرېوځي نو څونه ده ښځې ورته بیا خبرې څونه کوي ما راته ویې که نه چې یخې اوبه مه څښه که نه ټوله شپه ټوخېږم دقسې ښې ښه چې دا پختی دې روزي خدای دې مردار که بدې ردې مور ته وایي دا ښځې بیا دا ګناهګاره ښځه ده د خدای نه لرې سرکشه ښځه ده چې خاوند ته بد رد وایي چې دې ټیک ورسې در راوړل خو خوشحاله وې نکریزې به دې په لاسونو پورې کولو په پردو ودونو کې به ګډېدې واده به د بلو ګډا به پکې تا کوله او چې دا غریب پرېوته نو اوس بد رد ورته وې دا خطرناکه ښځه دا خدای دشمنه ښځه ده دا پکې مونږ له سبق دی د پیغمبرانو واقعاتو کې د عبرت دی او دا مونږ له سبق دی چې وګوره ناجوړه شو وایي 100 چوکې نه 1000 مې ووه تا دې خدای پاک جوړ کړي چې دا بالکل انتها ته ورسېد او ډېر زیات کمزوری شو که نه او نور د سجدې نه وځي اوس په ناست هم الله ته مونځ نشي کولی نو بس الله ته یې لاسونه پورته کړل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بیام دا نه وي چې الله ما جوړ کا ما ته تکلیف رسېدلی دی او الله ته ډېر زیات رحم کوونکی دا نه چې ما جوړ کا تکلیف رسېدلی دا هم نه وي چې تا تکلیف را رسولی دی بل ځای کې څه وایي بل ځای کې وایي چې أني مسني الشیطان بنصب وعذاب انی مسنی شیطانو شیطان ما ته تکلیف را رسولی دی شیطان دا عذاب را رسول تکلیف را رسولی دی ګوره خالق د خیر او د شر د دواړو الله دی لیکن د شر نسبت به الله ته نه کې بې ادبي ده که دا دی چې الله تا د عذاب را رسولی دی او الله تا دا بیماری را رسولی ده نو بده نه ده الله خالق ته الله را رسوي بې ادبي ده شیطان ته نسبت کوي حالانکه ما من مصیبت فمن الله مصیبت تکلیف الله راولي انت ارحم الراحمین خدایا ډیر لوی رحم کوونکی ذات خو ته پروردگار بس چې دی اوی الله تا الله فوراً جبریل علیہ السلام فرشتہ والا راولېږل پاک وډګی کې ناست ارکض برجلک هذا بارد مغتسل و شراب دا پونده دی ووهه پونده یې والا راواغېسته ځمکې له یې واله الله یې چینه پیدا کړه چینه پیدا کړه ویشا پکې ولامبه ویلامبل او ویسکل هذا مغتسل بارد یخی بالا او د سکو بدی پکې ولامبل او په ځان یې واچولې خدای پاک دې د شلو کالو ځوان جوړ کړ کولی شي الله که نه بیماری لاړه ختم بعد انسانی بیماری ختم شي خو د هغه دانو اثرات په دې مخ کې پاتې شي په لاسونو کې پاتې شي هغه زخمونو اثرات پاتې کېږي الله د زخمونو اثرات هم ختم کړل او خشته سور سپین مزیدار خوبصورتا چې څنګه شلو دویشتو کالو اقص الله کا ګوره هر تکلیف ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا تکلیف پسې راتی خشته ښکلی شکل مزیدار خوبصورته سور سپین او نوجوان ښځی راله چې څنګه راله کوټې ته یې وکتل اوس په کټ کې دی ناست دی سړیه هدلته کې زما یو ناجوړه رنځور خاوند و هسې شو او خوده چې ته درندګانو جوړولی دی چې ته حیواناتو جوړ تختولی دی دلته یو د دې ځای کې ستا دې ځای کې پروت یو بوډا او یو بیمار یو رنځور ناجوړه څه شو ایوب علیه السلام دې ته پېژنې خپل خاوند دې پېژنې
ولې د نه پیژنم ما ورسره بله عمر تیر کړی دی خبرې ورسره داسې شروع کړه چې ښځې وپېژند وایي زه یم ښه الله ځوان کړم او ښځه موله خدای ځوانه کړه آتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکر للعابدین خدای پاک وله 25 زامن ورکړل څو زامن 25 زامن خدای پاک ورکړل مال خدای سونه ورکو بخاری شریف کې حدیث ته رسول الله مبارک فرمایي د سرو زرو د ملخانو باران شو په د سرو زرو ملخانو باران شو په دوه منډه کړې او هغه راغونډې په خپل صادر کې الله وته وی اے ایوبا دینه می غنی کړي نه پیغمبری میں نے در کړي دا څه کې لا یا الله الا غنا عن برکتک دا ستا برکت دې نظم مستغنی نه مجت میں دی وت مال ستا برکت سره برکت نه خدای نه مایوس کوم بچی خدای ورکل مال بیا خدای ورک جیداد بیا الله ورک داغی نه زیات خان داغی نه زیات ګډ چيله داغی نه زیات باغونه یو تکلیف مصیبت کرا سونه عمر تیر ک بیا د بیمارې نه پس سو کوئی سل کالا سو کوئی طول عمر سل کالو او راجح قول دا چې د بیمارې نه پس وشل کال عمر تیر ک جوړېدو نه پس وشل کال عمر تیر کا خو خوشاله نو مخکې او یا کاله د خوشاله جون اتلس کاله د بیمارې جون او ورپسې وشل کاله بیا د خوشاله جون دغه لوی عبرت تر مسلمان د پاره که بچا بیماری راشي او تکلیف پکې راشي یو بده فریادونه نه کوي دعا دې کوي الله ته هغه مخې دینه دا نه معلومه چې دعا مکوا اخو یو متوکل انسانو اخره کې دعا کړی دا موږ له دا دلیل شو موږ هغه ځنه شو ټینګېږي دعا کوا بل خذ به د خاون خدمت کوي ورځي بینا په خدمت یې ولا بل دا باندې چې ډاکټر جوړ کړم ډاکټر علی علاج کو جوړون کې څوک دی الله دې چې کله جوړ شو الله وتوي سل چوکي به څنګه چل کې دی خدای سره دې خدمت وکړه او ته دا چې سړی بیماری غوسه مور دي کنه بیمار او بیا داسې خبره اوري چې پاغه خامخا غوسه ورله دا د جمدې مو داسې خبرې کوي او که زمړ شون کې سبق کوي اوس به سره چل کې سل دورې خو چې دا وې سل چوکي او سل چامکې نه خدا ممړه شي سبق کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله وته وحیلا خولا یو جارو راواله چې سل ډکی پکې یو جارو راواله جارو چې سوډ کی پکې سل اوزار ولا ورته بس سل چوکي والی شو کن دا تعالی چلو یو شمراخ جارو یې راواغی د بګې سل ډکیو یو شلقه ولا ورته هغه څوک دومره نه خوږي هغه خزه خدمت وکړه خاون خدمت وکړي د خاون په دې الله اجر او برکت ورکړي په تکلیف به صبر کوي دا مصیبت تکلیف دا ته معلومه شو چې دا بیماری او تکلیف هر وخت د خدای قهر او غضب نه غني په پیغمبرانو باندې راتله فاسق فاجر له خدای قهر او نیک سړي د پاره د خدای پاک رحم درجه ولا بلندي الله تعالی ولا برکتونه زیاته او چې کم کسان په تکلیف کې مبتلا دي دا غي د پاره ډیر لوی